د زابل ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د 15 بابه ښوونځیو د بیارغونې چارې پیل کړي دي. د دې ولایت د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حریت وایي چې د مرکز کلات په ګډون په 2 ولسوالیو شاجوی او شاسپا کې هم ښوونځي ترمیموي چې چارې به د الکیارو موسسې په تخنیکي همکاري او د یونیسف نړیوال ادارې په مالي ملاتړ بشپړ شي. حریت زیاتوي چې د ټولو ښوونځیو پر ترمیم باندې 1,40,000 امریکایي ډالر مصرف راځي چې د یونیسف نړیوال ادارې لخوا ورکول کیږي. په زابل ولایت کې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د الکیارو موسسې په تخنیکي ملاتړ باندې د زابل ولایت په مرکز کلات کې 14 ښوونځي او د په ولسوالیو کې یو په شاجوی کې ده، یو په شاسپا کې ده، د هغو د ترمیم چارې پیل شوې. نو عموما کوم ځای کې چې چاپیریال خراب وي، تعمیر خراب وي، سیم خراب وي، زده کوونکي دونه زړه نه ښه کوي او دونه په شوق باندې نه راځي. کوم ځای کې چاپیریال ښه وي او سیم ښه وي، د زده کوونکو مشکلات حل وي. او هغه ترمیم کې د کومو شیانو ضرورت وي، بعضې ښوونځیو کې د دروازو کړکینانو د ترمیم ضرورت وي، بعضو کې د چت ضرورت وي، بعضو کې هغه د رنګ ضرورت وي. نو ښوونځیو پرې فرق شته. نوموړی وایي په یادو ترمیماتو کې د ودانیو رنګ، داخلي رنګونه او د پاکو اوبو سیستمونه شامل دي. بلخوا زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي پر دې چارې خوښي ښیي چې د دوی د ښوونځیو تعمیرونه یو ځل بیا پر معیارونو برابر رغیږي. یو شمېر زده کوونکي وایي چې وړاندې له ډېرو ستونزو سره مخ وو. زده کړې د تعمیر د نه ترمیم له کبله د باندې کولې او په ښه توګه یې زده کړه نه سوای کولی چې اوس به دوی ته د زده کړو لپاره ښه او منظم چاپیریال رامنځته او خپلو زده کړو ته به په ارام زړه دوام ورکړي. دلته د تېره موده ډېرې دوړې بارانونه شکي او شامې لندول. نو اوس الحمدلله د یونیسف لخوا زموږ دغه ته مکتب ته ډېر کار شوی ده. الحمدلله نور به تکمیل کېږي او نور به سمیږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ مکتب جوړ شي او موږ سم تدریس او زده کړې کې وکړو. پخوا به موږ په دې مکتب کې ډېر موده ژوند مو بیخي نسو کې کولی. دا رقم دوړې ولې د صنفونه ډېر سره خراب ولو، د بارانو د دې شي مخنیوی نه کېدی. زموږ ډېر یخ کېدی. اوس شکر ده د پوهنې د یونیسف د پوهنې وزارت لخوا موږ ته دغه زمینه برابره شوله چې موږ ته اوس دا صنفونه پاخه کړي او دغه سړکونه دغه ځایونه ښه سم کړي. زموږ د کلي مکتب چې پخوا کار پکې شروع شوی و او مکتب نیمګړی پاتې شوی و، لاندې غوله نو کانکریټ رنګ یې نه و شوی، د سر چت یې نه و زوګام شوی او پی سی سی نه و پر لوېدلې. نو د دغه مشکلات سره مخ ټول ژمی څڅېدی او ماشومانو په دغه خاورو کې درس ویل چې د خاورو له کبله دوی ټول مریضان کېدل، دوړې ولې. نو اوس د یونیسف لخوا څخه ترمیمیږي چې دغه پی سی سی د لاندې کانکریټ د چت زوګام او رنګ ورته په نظر کې نیول شوی، څه نور میده کاري کار پکې چې هغه ټول ترمیموي. نو اوس فعلا کار جریان لري. دلته خو مخکې ډېر مشکلات و. الکان چې به راتلو مکتب ته ډېرې سختې دوړې به وې، د باران مخنیوی نه کېدی، یو بد حال به و، چتونه را څڅېدو، ټول ډېر سخت مشکلات و. او اوس انشاءالله دغه کانکریټ ولویږي، انشاءالله مکتب ترمیم سي، جوړ سي، د الکان دا دوړې و خشک و خاشاک و دا ټول انشاءالله ورک سي. دا چارې به د 6 میاشتو په موده کې بشپړ او 15 بابه ښوونځي به تر ترمیم وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. محمد نعیم ستوري، ژوندون راډیو ټلویزیون، زابل.